شي جین پینګ له بیل ګیټس سره وکتل. د چین د دولت رئیس شي جین پینګ د جون په 14مه په بېجينګ کې د امريکا د بیل او ميلينډا ګېټس صندوق له متحد مشر بیل ګیټس سره وکتل. شي جین پینګ د بېوزلۍ د له منځه وړلو، د پرمختګ او عامې ښېګڼې په نړیوالو چارو کې د ښاغلي ګاټس او د ده د صندوق د اوږدمهالو هڅو ستاينه وکړه او ویې ویل چې اوس په نړۍ کې د سلو کلونو بېساري بدلونونه د رامنځته کېدو په حال کې دي. د نړیوال پرمختګ، امنیت او تمدن په اړه زما د وړاندیزونو موخه د نړیوالو ننګونو د حل لپاره د چین د پلان برابرول دي. شي زیاته کړه چې چین لومړی د خپلو مسلو حل او فصل ته پاملرنه کوي. د چین دایمي ثبات او دوام لرونکي پرمختګ د نړیوالې سولې، ثبات او سمسورتیا لپاره مهم خدمت دی. شي جین پینګ پر دې ټینګار وکړ چې چین د چیني شکله عصري کېدو له لارې په هره برخه کې د چیني ملت د سترې بیا سمسورتیا په هڅه کې دی او هیڅکله به د لویدیځو هیوادونو هغه لار غوره نه کړي چې د هیواد له ځواکمنېدو وروسته باداري وغواړي. چین له نورو هیوادونو سره ګډ پرمختګ غواړي او د انسانانو د ګډ برخلیک ټولنې آبادۍ هڅوي. چین هیله لري چې له نورو هیوادونو سره د ساینس او ټکنالوژۍ د نوښت همکاري وکړي او د اقلیمي بدلون، وبا او د عامې روغتیا مسؤلو په شمول د نړیوالو ننګونو پر ضد مبارزه کې فعال ګډون وکړي. چین غواړي له بیل او د ده له صندوق سره په یادو برخو کې همکاري پیاوړې کړي او د خپل توان په اندازه له نورو پرمختیایي هیوادونو سره مرسته وکړي. امین الله هاشمي، ځلا نیوز. Very honored to have this chance to meet.